السلام علیکم. تاسو څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک بالکل. دوستان تاسو ته ما نن په ټیک ټاک کې یو 2 ټریکونه راوړي، ډېر زبردست ټریکونه دي. نو تاسو دغه استعمال کړئ نو ستاسو به ډېره فایده به تاسو ته ورسېږي به. نو راځئ د موبایل سکرین ته. دوستان تاسو ولاړ شئ ټیک ټاک ته، صحیح ده. ګوره دلته زما سره نیکسټ خپله آی ډي ده، دویم اکاونټ دی. تاسو ته طریقې ښیم وګوره. دلته ګوره د فالوینګ کوم کسان نه دي، دا تاسو څنګه هیډ کړئ. ګوره ما سره هیډ دي او دغه شان ما څوک لایک کړي دي که نه، هغه هم تاسو هیډ کوی شئ. دلته کوم د دل شان څه ورکړی دی، کوم آیکن هم ورکړی د سترګې والا، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ به. اوس ګوره ما څومره کسان لایک کړي دي هغه نه شو کوي دلته په سکرین باندې. ګوره دس یوزر لایکډ ویډیو آر پریویټ، نو دې ویډیوانو څومره دي که نه لایک کړي هغه پریویټ دي. نو تاسو په خپل هغه کې هم کوی شئ. نو تاسو به څنګه وکړئ به، تاسو ولاړ شئ به د موبایل سیټینګ ته، کوم ټیک ټاک والا سیټینګ دی، تاسو سیټینګ ته لاړ شئ. کوم د بره شان دی د کوم درې لاین څه ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ به. او دلته سیټینګ اینډ پرایویسي، تاسو په دې سیټینګ پرایویسي باندې کلیک کړئ به. تاسو لاندې راشئ، دلته ګوره د منیج اکاونټ دی نه لاندې ګوره پرایویسي لیکلي دي که نه، کوم لاک شان آیکن ورکړی دی، تاسو په دې باندې کلیک کړئ سمپل. او تاسو بیا لاندې راځئ، ګوره دلته لایکډ ویډیوز ګوره آنلی مې کړی دی، تاسو به هم آنلی کړئ، صحیح ده. تاسو ته به د بره وي ایوری ون وي، نو تاسو به آنلی مې کړئ، صحیح ده. هغې نه بعد تاسو دلته ګوره راشئ د فالوینګ لیست، ګوره د منشن اینډ ټیګ دی نه لاندې ګوره فالوینګ لیست، تاسو دا به آنلی کړئ، صحیح ده. اوس ما سره ګوره ایوری ون دی که نه، تاسو به آنلی مې کړئ. نو ستاسو والا څومره فالوینګ دي که نه، تاسو څومره فالو کړي دي خلک که نه، نو هغه به چاله به نه شو کېږي به چې دې څوک فالو کړي دي او څومره دي، صحیح ده. نو دې له به هغه کوم کسان دي چې هغه فالو کړي دي هغه به نه شو کېږي به په دې کې څوک دي فالوینګ که نه. نو تاسو دغه طریقه کولی شئ په خپل ټیک ټاک آی ډي کې. نو ملګرو که چېرې دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ دغه شان ټیکنیکل ویډیوګان پر زموږ کوم چینل دی دا سبسکرایب کړئ. نو درنه غواړم اجازت د نیکسټ ویډیو پورې، د الله په امان.